د مور په شیدو د تغذیې څخه ملاتړ د یو سالمه راتلونکي لپاره پانګونه ده. د مور په شیدو د تغذیې نړیواله اونۍ د اګست میاشتې له لومړۍ څخه تر اوومې یا د اسد له شلمې تر شپږویشتمې پورې تړاو لري. په ټوله نړۍ کې او د هیواد دننه لمانځل کیږي. دا اونیز کمپاین د WHO او یونیسف او عامې روغتیا وزارت په مرسته او ملاتړ د یو مشخص کلني پیغام په لرلو سره په ټوله نړۍ او په خاصه توګه په افغانستان کې لمانځل کیږي. د کورنۍ د غړو ترڅنګ خاوندان هم مکلف دي چې ماشوم ته د مور د شیدو د ورکړې او تغذیې په برخه کې د خپلو میرمنو ملاتړ ترسره کړي. سپارښتنه کوو چې میندې باید تر 6 میاشتو پورې یوازې د مور په شیدو سره خپل ماشومان تغذیه کړي او له 6 میاشتو وروسته د نورو خوړو سربیره شیدو ورکولو ته تر 2 کلونو یا ډیرې مودې پورې دوام ورکړي. دا نه یوازې د ماشوم حق دی بلکې ټولنې ته د ښې راتلونکي لپاره مهمه پانګه بلل کیږي. د ماشوم لپاره د مور د شیدو ګټې په پوره تغذیه او پرمختیا، ذهني وده او لوړ د چاقۍ او مزمنو ناروغیو مخنیوی، هاضمي روغتیا او ګټور ویټامینونه، عاطفي نږدېوالی او رواني آرامښت او ګڼې نورې ګټې له ځانه سره لري. درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. د دې اونۍ د رڼا په لور خپرونه کې درته زه ذبیح الله وصال ښه راغلاست وایم. درنو لیدونکو د دې اونۍ د رڼا په لور خپرونه مو د مور د شیدو نړیوالې ورځې ته ځانګړې شوې ده چې په همدې تړاو د میدان وردګ ولایت ولایتي روغتون متخصص ډاکټر صاحب محمد آصف نجیب په خپرونه کې میلمه دی. ډاکټر صاحب ډېره مننه چې زموږ بلنه ومنله او په خپرونه کې مو راسره ګډون وکړ. د تاسو هم ډېره مننه. زه هم په خپل وار سره د واک تلویزیون درنو کارکوونکو او همدارنګه لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم په دې هیله چې ټول به روغ او خوشحاله وي. ډاکټر صاحب د مور د شیدو نړیواله اونۍ ولې لمانځل کیږي؟ لکه څنګه چې مخکې تاسو په متن کې وویل چې په کال کې د اګست د میاشتې لومړنۍ هفته چې ده د مور د شیدو نړیواله ورځ البته د ماشوم د تغذیې په رابطه باندې ده، یا د اسد د میاشتې د شلمې نه تر شپږویشتمې پورې دغه یوه اونۍ چې ده دا صرف ماشومانو ته د مور د شیدو په ذریعه تغذیې ته ځانګړې شوې ده یا ګوښې شوې ده چې په دوی کې عموما یونیسف او WHO او همدارنګه د عامې روغتیا وزارت په همکارۍ باندې په صحي مراکزو کې غونډې نیول کېږي، پروګرامونه جوړېږي چې خلکو ته د مور د شیدو اهمیت بیان کړي، همدارنګه د مور د شیدو ګټې ماشومانو ته کې بیان کړي. یعنی دا هغه ورځ ده چې په دوی کې کولی شي چې د عامه پوهاوی خلکو ته زیات شي، خصوصا فامیل ته، خاوند ته او نور ټولنې ته، چې د مور د شیدو اهمیت ورته بیان شي، د مور د شیدو ګټې ورته بیان شي چې آیا دغه د مور شیدې چې دي خپله مور ته کومې ګټې لري او ماشوم ته کومې ګټې درلودلی شي. نو په همدې اساس باندې دغه اونۍ چې ده دا ټوله د دغو د مور د شیدو په ذریعه د ماشوم تغذیې ته ګوښې شوې ده چې اهمیت یې خلکو ته وړاندې کړي. ډېره مننه ډاکټر صاحب. د مور شیدې د ماشوم لپاره څه ګټه لري؟ د مور شیدې چې دي دا د ماشوم دپاره دا واقعا چې ډېرې ګټورې دي. کتابو کې ډېرې زیاتې ګټې ښودلې دي. اول دغه د مور شیدې ښودلې دا د ماشوم دپاره بهترینه غذا ده. په دغو د مور په شیدو کې د میکروب ضد فاکتورونه پکې وجود لري چې کله د ماشوم بخوري ماشوم نه مریض کېږي یا د میکروب یا د انتان په مقابل کې مقاوم وي. علاوه د دونه خپله د مور شیدې چې دي دا د مور او د ماشوم په منځ کې یو عاطفي سلوک منځته راوړي. یعنی هغه ماشومان چې دی د مور د شیدو په ذریعه باندې تغذیه کېږي، دی د خپلو مورګانو سره د مور د ماشوم سره او ماشوم د مور سره یو عاطفي ترحم وسیله جوړیږي. او بل دغه د مور په شیدو کې په کافي اندازه ویټامینونه، پروتینونه، منرالونه دغه پکې شامل دي. همدارنګه په کافي اندازه د مور شیدې چې دي د A او د C ویټامین لري. همدارنګه اسانه دي، یعنی هر وخت آماده دي. کله چې ماشوم هر وخت وغواړي د مور شیدې ورته آماده دي. بل د اقتصاد د نگاه نه که سړی فکر وکړو مفت دي. مثلا یو عادي کوتای پوډري شیدې چې دي هغه په 2.5-300 افغانۍ دي چې دا
یعنی څوک توده نشي وتلی، فامیل توده نشي وتلی. نو د مور شیدې چې دي دا مفتې دي. او د بلې خوا نه سهل الهضمه دي، زر هضم او جذب کیږي. نو فایدې ډېرې دي په دغو کې. د میکروب ضد فاکتورونه دي، رشد فاکتورونه دي، یعنی کوم ماشومان چې د مور په شیدو باندې دوی تغذیه کیږي د دوی وجود ډېره ښه وده او نمو کوي. او د بلې خوا نه هغه ماشومان چې د مور په شیدو باندې تغذیه کوي د هغو آی کیو لوړه وي یا د ذکاوت درجه د هوښیارۍ درجه دا یې لوړه وي. سروېګانو داسې ښودلې ده چې هغه ماشومان چې د مور په شیدو باندې تغذیه کوي نسبت هغو ماشومان ته چې د پوډري شیدو باندې تغذیه کوي دوی د هوښیارۍ او د ذکاوت درجه ډېره لوړه ده. نو فایدې ډېرې زیاتې دي د مور د شیدو. ولې ډاکټر صاحب د زیږېدو څخه وروسته ماشوم ته شیدې ورکول اړین دي چې باید ژر تر ژره ورکړل شي؟ کله چې ماشوم تولد شو د تولد نه وروسته څومره چې ژر ممکنه وي په همدومره زر د ماشوم ته شیدې شروع شي. که چیرته وي چې اول 15 دقیقو 10 دقیقو کې ته نیم ساعت پورې باید شروع شي، خو اعظمي حد یې چې دی ته 1 ساعت نه مخکې باید ماشوم ته شیدې شروع شي. که چیرته وي چې د 1 ساعت نه دا شیدې وروسته شروع شي، یو خو د مور په سینو کې چې دی دا شیدې زیاتېږي، کله چې زیاتېږي هلته جمع کېږي نو بالاخره نورې شیدې نه تولیدېږي. چې همدغه علت یې چې ځینې مورګانې بیا وروسته شکایت کوي چې زه د ماشوم دپاره مې کافي شیدې نه لرم. هغه ډاکټرانو ته چې کله ورشي ډاکټر هم د دو په یواز باندې چې دوی ته د مور د شیدو اهمیت ورته بیان کړي، هغه هم دستي بس نسخه واخلي پوډري شیدې ورته ولیکه پوډري شیدې ورکړي. نو اهمیت دغه دی چې یو د مور شیدې به ورسره زیاتې شي او بل دا دی چې ماشوم خپله د ماشوم ضرورت دی چې په 1 ساعت په دننه کې باید ماشوم ته تغذیه شروع شي. ډاکټر صاحب کولستروم څه شی دی او ولې د ماشوم لپاره مهم دی؟ کولستروم چې دی موږ تاسو په عامه اصطلاح باندې ورغه ورته وایي یا مثلا په دري کې فلا ورته وایي. دا د حاملګۍ په وروستیو مرحلو کې د مور په سینو کې یوه زیړ رنګه ټینګه یا غلیظه ماده ده چې دغو ته کولستروم ویل کېږي. دغه کولستروم چې دی دا په خپل ترکیب کې څو شیان لري. اول په کافي اندازه باندې انټي باډي لري، یعنی انټي باډي هغه څه دي چې د میکروب په ضد باندې عکس العمل کوي. یعنی هغه ماشومان چې دا د کولستروم واخلي هغه زر نه مریضان کېږي، میکروب یې زر د دغو انټي باډي په ذریعه باندې د منځه وړل کېږي. بل په دغو کولستروم کې په کافي اندازه باندې WBC ورته وایي یا د وجود دفاعي حجرات دي. دا هغه حجرات دي چې کله وجود ته میکروب داخليږي د دغو حجراتو په ذریعه باندې د منځه وړل کېږي. نو دغه دفاعي حجرات په کافي اندازه لري. درېیمه ګټه دغه د دغو کولستروم په ترکیب کې چې د لګزټیو مواد لري یا مثلا د ښویونکي مواد پکې دي چې دا د دو سبب کېږي چې ماشوم ته زیړی پیدا نشي او ماشوم ته قبضیت پیدا نشي. او علاوه د دونه په خپله په دغو کولستروم کې د رشد فاکتورونه دي، یعنی هغه فاکتورونه دي چې د ماشوم وجود ته وده او نمو ورکوي. او بل په دغو کولستروم کې په کافي اندازه د A ویټامین دی. A ویټامین چې دی هغه د وجود سیستم ته، هاضمي سیستم ته، مثلا تنفسي د نورو سیستمونو ټولو سیستمونو ته استناد ورکوي یا تقویه ورکوي، د مرض په مقابل کې مقاوم کوي. نو دغه څلور شیان په دغه کولستروم کې شامل دي چې دغه ډېر مفید دي. بدبختانه د موږ تاسو په ټولنه کې یو ډېر بد رواج دغه دی چې ځینې کسان داسې نظریه لري چې دوی وایي چې د مور لومړنۍ شیدې چې دي دا میکروب دی، دا باید ماشوم ته ورنه کړل شي. دا ډېره غلطه نظریه ده، زه ډېر سخت ورته مخالف یم. نو هغه ماشومان چې دوی د دغو کولستروم په ذریعه باندې په د اول ساعت کې تغذیه شي نو دوی په یقین سره درته ویلی شم چې دوی به هیڅ مریضان نشي. ډاکټر صاحب که راشو دې ته چې د مور شیدې د ماشوم معافیتي سیستم ته څنګه ګټه رسوي؟ لکه مخکې مم چې وویل چې د مور په شیدو کې چې د میکروب ضد فاکتورونه دي پکې. کوم ماشومان چې د مور د شیدو په ذریعه باندې تغذیه کېږي دوی نه مریضان کېږي. یا هغه میکروب چې د دوی وجود ته داخليږي دغه د مور په شیدو کې د میکروب ضد فاکتورونه دي، هغه د هغو په ذریعه باندې دوی د منځه وړل کېږي. نو دغه ماشومان نه مریضان کېږي. چې مریضان شول د دغو شیدو سره د مور د شیدو سره خپله د ماشوم مقاومت لوړېږي. چې لوړ شو خپله د مرض مقابل کې دوی مقاوم وي نه مریضان کېږي. نو د همدې په خاطر باندې معافیت تولیدوي د مور شیدې چې د ماشوم دپاره. ډېره مننه ډاکټر صاحب. د خپرونې په دې برخه کې به ولاړ شو، د ځینو اورېدونکو له موږ سره پوښتنې شریکې کړي دي، هغه هم راخلو. د واک ټلویزیون درنو لیدونکو ورته اوس هم د یوه اورېدونکي پوښتنه راخلو. د ډاکټر صاحب نه یوه پوښتنه لرم
له شپږو میاشتو وروسته د تغذیې کوم ډول تکمیلي خواړه باید د مور د شیدو ترڅنګ ورکړل شي؟ درنو اوریدونکو، تاسو د یوه اوریدونکي پوښتنه راسره واورېدله. ډاکټر صاحب، یوه اوریدونکي موږ ته پوښتنه راسولې، د هغه پوښتنه په دې ډول ده چې له شپږو میاشتو وروسته د تغذیې کوم ډول تکمیلي خواړه باید د مور د شیدو ترڅنګ ورکړل شي؟ لکه مو تاسو مخکې هم چې وویل چې تر شپږو میاشتو پورې به ماشوم ته بغیر د مور د شیدو نه بل هیڅ نه ورکول کېږي. هغه په دې شکل باندې چې دغه د مور شیدې چې دي تر شپږو میاشتو پورې د ماشوم دپاره مکمله غذا ده. د شپږو میاشتو نه وروسته د ماشوم وجود وده کا، رشد کا، نمو کا، یعنی د مور شیدې چې دي د دوی دپاره تکافو نه کوي. نو د شپږو میاشتو نه وروسته ماشوم ته باید نوره د مکمله غذا یا متممه غذا دا ماشوم ته شروع شي. هغه په داسې شکل باندې ورته شروع شي چې مثلا لکه وریجې دي، کچالو دي، دال دي، مثلا نخود دي، دوی په رقیق شکل یعنی په نرم شکل باندې دوی ته جوړ شي او د دوی تغذیه د همدغه موادو سره شروع شي. یعنی تر شپږو میاشتو به بغیر د مور د شیدو نه بل څه نه ورکول کېږي. د شپږو میاشتو نه وروسته ماشوم ضروریات زیاتیږي، د ماشوم وجود وده کو، نو د هغو نه وروسته دغه نرم خواړه ورته شروع کېږي. لکه مخکې چې یادواري وکړله، په نرم شکل باندې دوی ته شروع کېږي. ډاکټر صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې مخکې یادونه وکړه چې مور شیدې د ماشوم په ذهني وده کې ډېر مثبت اغېز لري. که لږ اورېدونکو ته په دې هکله معلومات ورکړي. کله چې یوه مور خپل ماشوم ته شیدې ورکوي، نو دا روحاً او ذهناً دا آرامه وي، یعنی دا د آرامۍ احساس کوي. تجربو هم داسې ښودلې ده چې هغه مورګانې چې دوی په خپلو شیدو په ذریعه باندې خپل ماشومان تغذیه کوي، نسبت هغو مورګانو ته چې دوی په پودري شیدو باندې خپل ماشومان تغذیه کوي، د دوی دغه مورګانې چې دي دا روحاً او جسماً آرامه وي، یعنی احساس د راحت کا. نو په همدې احساس باندې هغه مورګانې چې دوی خپل ماشوم ته شیدې ورکوي، دوی ذهناً او روحاً دوی آرامه وي. ډېره مننه ډاکټر صاحب. آیا مور ته هم له شیدو ورکولو څه ګټه رسیږي؟ بله، 100% هغه مورګانې چې دوی د ولادت نه وروسته تر 1 ساعت پورې خپل ماشوم ته خپلې شیدې شروع کړه، په اوله ګټه یې دا ده چې د دوی د خونریزۍ نه جلوګیري کېږي. هغه د ولادت نه وروسته چې لویه شکل باندې خونریزي واقع کېږي، دغو خونریزۍ نه د جلوګیري کوي. دا یوه هغه ده فایده ده. بل هغه مورګانې چې د خپل ماشومانو ته شیدې ورکوي، دوی د تخمدان او د سینو د سرطان نه په امن وي، یعنی دوی د سینو د تخمدان په سرطانو باندې نه اخته کېږي. بل هغه مورګانې چې دوی خپله غواړي چې د مور چې دوی خپل ماشوم ته په خپلو شیدو سره تغذیه کوي، د یو ذهني آرامتیا د هغه کې حاصلوي، یعنی دوی یوه روحاً او جسماً دوی آرامه وي. او بل هغه مورګانې چې دوی د خپلو سینو په ذریعه باندې خپل ماشومان تغذیه کوي، د ماشوم او د مور په منځ کې عاطفي ترحم چې دی هغه زیاتیږي. نو همدغه د مور دپاره هغه د ګټې دي. د شیدو ورکولو پر مهال مور ته باید کوم ډول خواړه چمتو شي تر څو ښې شیدې ماشوم ته ورکړي؟ لکه څرنګه چې د حاملګۍ په دوران کې د مور دپاره متوازنه غذا ضرورت ده، نو همدارنګه د شیدو ورکولو په وخت کې د مور دپاره باید همداسې متوازنه غذا باید برابره شي. هغه په دې شکل یعنی د مور په غذایی رژیم کې په کافي اندازه پروتین او ویټامینونه، منرالونه، کلسیم او همدارنګه زینک دا په کافي اندازه د مور په غذایی رژیم کې زیات شي. علاوه د دونه اوبه دي، چون یوه مور چې د خپل ماشوم ته شیدې ورکوي، نو د دې د وجود اوبه هغه کمیږي. نو په همدې خاطر باندې مور چې د هغه باید په کافي اندازه اوبه واخلي. د دون علاوه مثلا شنه سبزیجات، په شنو سبزیجاتو کې د ویټامینونه، منرالونه دا وجود لري چې دا باید واخلي. علاوه د دونه مثلا میوه واخلي. همدارنګه د ډاکټر په د هدایت مطابق د فولیک اسید او د وسپنې او د کلسیم ګولۍ دي چې دوی باید واخلي. یعنی د مور په غذایی رژیم لکه څنګه چې د حاملګۍ په دوران کې متوازن غذا ته ضرورت لري، همدارنګه د شیدو ورکولو په
جریان کم یوه مور چې ده هغه متوازن غذا ته ضرورت لري تر څو خپل ماشوم ته په کافي اندازه شیدې تهیه کړی شي. ډاکټر صاحب برو به شدې برخې ته چې د مور د شیدو کمیدو لاملونه او سببونه څه دي؟ ښه لکه مخکې چې یادونه وکړله چې یوه مور چې ده د شیدو د تولید دپاره ښې غذا ته ضرورت لري، آرام محیط ته ضرورت لري. همدارنګه که چیرته وي چې یوه مور چې ده ته ذهني یا رواني فشار لاندې وي نو دې شیدې کمیږي. چې په دوامدار شکل باندې د ذهني او روحي فشار لاندې وي نو د خامخا د دې شیدو باندې بد اغېزه کوي، هغه هم کمیږي ورسره. دا یو که یوه مور چې ده په کافي اندازه باندې غذایي رژیم یا خوراک وانخلي د دوم شیدې ورسره کمیږي. مثلا په کافي اندازه باندې اوبه وانخلي یا نور منرالونه دا شیان وانخلي. همدارنګه ناکافي خوب چې ده، مثلا یوه مور چې ده هغه په کافي اندازه خوب ونه لري نو دم د دې د شیدو په تولید باندې مستقیما تاثیر کو یعنی کمیږي. او همدارنګه د کورنۍ ملاتړ دی، کورنۍ ملاتړ چې دی دا ډیر مهم دی. هغه مورګانې چې دی د کورنۍ ملاتړ څخه برخمنې وي د شیدو تولید ذهني آرامي دا ډیر ښه وي. هغه مورګانې چې دوی کورنۍ ملاتړ ونه لري یا د خاوند ملاتړ ونه لري یا نور فامیلي ملاتړ ونه لري نو د دوی په شیدو باندې ډیره بده اغېزه کوي، یعنې د دوی شیدې هم د دوی سره کمیږي. ډیره مننه ډاکټر صاحب. بیا هم ورځو ځینې اورېدونکو چې له موږ سره پوښتنه شریک کړې بله پوښتنه هم راخلو. د وکړو درنو لیدونکو ورځو یوه بله پوښتنه هم راخلو. سلامونه قدرمن ملت ته. زما پوښتنه دا ده چې د مور رواني وضعیت د شیدو په تولید او کیفیت باندې څه اغېزه لري؟ درنو لیدونکو تاسو پوښتنه راسره واورېده. ډاکټر صاحب یو اورېدونکي موږ ته پوښتنه راستولې، هغه پوښتنه په دې ډول ده چې د مور رواني وضعیت د شیدو په تولید او کیفیت باندې څه منفي اغېز لري؟ موږ مخکې وویل چې د مور رواني روغتیا چې ده یا رواني حالت چې دی دا د شیدو د تولید سره مستقیما اړیکه لري. په دې باندې هغه مورګانې چې دوی د رواني فشار لاندې دي دغه شیدې هم کمې تولیدېږي، حتی د صحت دپاره هم د دوی هغه دی تاوان د خطر پېښېدلی شي. مګر هغه مورګانې چې دوی کورنۍ ملاتړ لري یا مثلا د خاوند ملاتړ لري یا مثلا فامیلي ملاتړ دوی لري، دوی ته آرامه فضا مساعده کیږي، دوی ته کافي د شیدو ورکولو فرصت ورته ورکول کیږي، کافي استراحت ورته ورکول کیږي، د خوب دپاره ورته کافي وخت ورکول کیږي. نو دغه مورګانې چې دوی د فامیل د ملاتړ نه برخمنې وي د دوی د شیدو تولید هم ښه وي، څومره چې دوی شیدو تولید کوي په همغه اندازه د دوی ماشوم هم صحتمند راځي. ډاکټر صاحب که چېرته یوه مور خپل ماشوم ته شیدې ورکوي په کاري ساحه کې باید دې ته کومې اسانتیاوې برابر وي تر څو دا له مشکلاتو سره مخ نه شي؟ نو په کاري ساحه کې باید هغه مدیران یا هغه مسئولین چې د دوی په ساحه کې د مورګانې چې دوی ماشوم ته شیدې ورکوي د خپلې وظیفې مثلا اجرا کوي، دوی ته په کافي اندازه باید دوی ته وخت ورکړل شي، دوی ته په کافي اندازه رخصتي ورکړل شي، دوی ته د شیدو ورکولو چاپیریال زمینه مساعده شي، دوی ته یو آرام محیط برابر شي تر څو دوی خپل ماشوم ته په آرام شکل باندې شیدې ورکړي. نو مسؤلیت یې همدغه دی چې دوی ته په کاري چاپیریال کې آرامه چاپیریال برابر شي تر څو خپل ماشوم ته په آرامۍ سره شیدې ورکړل شي. ډاکټر صاحب ځینې وخت به ما اورېدلي وي چې ځینې مورګانې وي خپلو ماشومانو ته شیدې نه ورکوي چې وایي چې زما شیدې کمې دي. مثال په ډول دې ته ورته خنډونه کوم دي او څه ډول باید حل شي؟ لکه مخکې چې موږ وویل ځینې غلط عنعنات شته دي. مثلا داسې ویل کېږي چې د مور لومړی شیدې چې دي هغه میکروب دی، دا باید ماشوم ته ور نه کړل شي چې دا ډېره غلطه نظریه ده. لکه ما مخکې چې ګټې د مور د لومړنیو شیدو ګټې ما تشریح کړلې، نو دا د ماشوم دپاره ډېرې مفیدې دي، دا باید ورکړل شي. که چېرته دغه شیدې ماشوم ته ورکړل شي نو په یقین سره زه درته ویلی شم چې هغه ماشومان نه مریضان کېږي. او بل مثلا غلط عنعنات دغه دي چې یوه مور چې کله ماشوم ته شیدې ورکوي هغه د یخ اوبو نه منع کوي چې یخ اوبه باید وانخلي. نو چون یوه مور ماشوم ته شیدې ورکوي د هغو د وجود اوبه کمیږي، هغه خپل
د وجود اوبه باید معاوضه کو، باید وایخلي، یعنی په کافي اندازه شیدې واخلي. یا مثلا ځینې خلک دی غلط عنعنات داسې دي چې دوی وایي چې د شیدو ورکولو په وخت کې باید مور غوښه ونه خوري، چې دا یوه ډېره غلطه نظریه ده. نو په غوښه کې په کافي اندازه اوسپنه ده، مثلا ویټامین سی دا شیان کې پیدا کېږي چې د مور وجود اصلا ضرورت ورته لري. نو دا غلط عنعنات باید خلکو ته تشریح شي، د دغو ګټې ورته تشریح شي. او کوم شیان چې مضر وي هغه مضر شیان هم موږ ویلي دي، د مطبوعاتو له لارې موږ ویلي دي چې د مضرو شیانو نه باید جلوګیري وشي. کوم شیان چې مفید دي هغه د مور په ګټه دي، د ماشوم په ګټه دي، هغو ته باید ادامه ورکړل شي، هغه باید واخیستل شي، وخوړل شي. ډاکټر صاحب تاسو مخکې د مطبوعاتو یادونه وکړه، په دې برخه کې رسنۍ څومره اهمیت لري او څه باید وکړي د عامه پوهاوي په برخه کې؟ د مطبوعاتو یا د رسنیو رول چې دی دا ډېر مهم دی. د دو په خاطر باندې چې مثلا په صحي مراکزو کې دغه د مور د شیدو د ګټو یا د فایدې په رابطه باندې غونډې جوړېږي، چې دا غونډې د همدغو رسنیو په ذریعه باندې خلکو ته رسول کېږي، نشر کېږي، یا مثلا د تلویزیون په ذریعه یا د رادیو په ذریعه یا د اخبار په ذریعه باندې. یعنی هغه د مور د شیدو ګټې چې دي هغه د عامو خلکو پورې د ټولو نه رسنۍ ښه رسولی شي. مثلا که تلویزیون شو، رادیو شو، اخبار شو، نو د رسنیو رول چې دی دا د مور د شیدو د فوایدو په رابطه باندې ډېر مهم دی او ډېر مثبت دی. او همدغه رسنۍ دي چې همدغه د صحي شوراګانو یا د صحي غونډو د خبرونه چې دي تمام خلکو پورې رسوي. ډاکټر صاحب که چیرې یوه مور د صحت له پلوه ناروغه وي یا مشکلات ولري، نو دلته بدیله لاره څه ده د ماشوم لپاره چې شیدې ورکړي؟ موږ مخکې ویلي وو چې د مور شیدې به په هیڅ صورت کې نه هغې کېږي، قطع کېږي. خو بیا هم ځینې معذرتونه شته دي. مثلا خدای نخواسته د یو ماشوم مور چې د هغه مړه کېږي، دا چې مړه کېږي د دې نه چې هېڅ تغذیه نه شي، دغه نه ښه دي چې یو څه شی ورته ورشي. نو کله چې د ماشوم مور مړه شي نو هغو ته مجبور یو بیا موږ ورته د یو حیواني شیدې یا پوډري شیدې هغو ته هغه کوو، توصیه کوو. خو ښه والی چې دی دلته د پوډري شیدو نه او د نورو شیدو د ټولو شیدو په نسبت باندې د غوا شیدو ته ورکړل شوی دی. کتاب د غوا شیدې ښې بللي دي. هغه یې په داسې شکل باندې ښودلي دي چې مثلا یو ګیلاس صافې شیدې د غوا دا به د 2 ګیلاسه پاکو اوبو سره ګډېږي، بیا به وروسته ماشوم ځینې تغذیه کېږي. یو دا حالت شو. بل ځینې مورګانې دي هغه د دواړو سینو په سرطان باندې اخته دي، نو دوی هم نشي کولی چې خپل ماشوم ته شیدې ورکړي، چې د هغو هم بدیله لاره همدغه د غوا شیدې دي. او یا هغه مورګانې دي چې دوی خپله د سینو ابسې ولري یا چرک ولري، نو د دوی په ځای چې ماشوم ته شیدې ورکړي هغه بیا ښه خبره ده چې ور یې نه کړي، ځکه چې هغه شي چرک میکروب ماشوم بېغونه هغه کوي، مریضوي. نو په همدغو درې حالاتو کې د مور شیدې قطع کېدای شي، د دوی نه بغیر په هېڅ صورت د مور شیدې نشي قطع کېدای، چې د دوی هم بدیله لاره مغه د غوا شیدې وښودلې، هغه سیستم یې په داسې شکل باندې دی، یعنی کتاب د غوا شیدو ته اهمیت ورکړی دی، د پوډري او د وزې او د میږې او د ټولو د شیدو په نسبت یې د غوا شیدو ته اهمیت ورکړی. هغه یې په داسې شکل کې ښودلي دي چې یو ګیلاس صافې د غوا شیدې به د 2 ګیلاسه صافو اوبو سره ګډېږي، بیا به د هغو نه وروسته ماشوم په تغذیه کېږي. ډاکټر صاحب ډېره مننه. ډاکټر صاحب په سکرین ځینې تصویرونه تاسو وینئ، د دې په اړه مو نظر سره شریک کړئ. دغه تصویرونه څه معنا ورکوي؟ په دغو تصویر کې داسې ښودل شوي دي چې یعنې تر 6 میاشتو پورې بغیر د مور د شیدو نه ماشوم ته باید بل هېڅ شی ورنه کړل شي. تنها د مور شیدې چې دي دا د ماشوم دپاره کافي دي، او نور غذایي سیستم حتی یوه قطره اوبه هم باید ماشوم ته ورنه کړل شي بغیر د مور د شیدو نه. او دا دویم تصویر چې دی په دې کې بیا د 6 میاشتو نه وروسته ماشوم ښودلی دی چې د مور شیدې ورته تکافو نه کو یا نه ورته کافي کېږي، باید متممه غذا، نرمه غذا ورته شروع شي ماشوم ته. او دا بل تصویر چې دی په دو کې مثلا د خاوند ملاتړ یې د خپلې مېرمنې نه ښودلی دی، چې یعنې خاوند چې دی د خپلې مېرمنې سره د کور په کارو کې ملاتړ کوي، او همدارنګه د دې د شیدو په ذریعه چې ماشوم تغذیه کوي د هغو نه ملاتړ کوي.
او د بل تصویر چې دی د خواخوږۍ او د مهربانۍ له مخې خپله مېرمن کلینیک ته یا ډاکټر ته هغه کړې ده راوستلې ده چې دا د خاوند ملاتړ د خپل فامیل نه یا د خپلې مېرمنې نه ښیي. بل تصویر چې دی دا عموما صحي کارکوونکی ولاړ دی مثلا مورګانو ته د صحي تعلیمات کو د مور د شیدو اهمیت ورته بیانوي. همدارنګه د بل تصویر چې دی دا حامله میندو ته غذایي رژیم یا متوازنه غذا ورته تشریح کوي چې مثلا متوازنه غذا باید څنګه برابر شي. مثلا د بل تصویر چې دی دا مورګانو ته د ښایي هغه صحي کارکوونکی دی یا روغتیایي کارکوونکی دی چې دی مورګانو ته د استراحت فضا ورته ښایي چې یعنې ارامه استراحت فضا ولري. او د بل تصویر چې دی هغه مورګانو ته ښایي چې مثلا ماشوم ته څنګه پوزیشن د خپلې سینې څخه ورکړل شي تر څو په ښه شکل باندې خپل ماشوم تغذیه کړي. ډیره مننه درنو لیدونکو، په دې هیله چې تاسو هم دغه تصویرونه را سره لیدلي وي او پوره معلومات مو ترلاسه کړي وي. ډاکټر صاحب را به شو دې برخې ته تاسو مخکې د پوډري شیدو او د نورو شیدو یادونه وکړه. آیا پوډري شیدې د مور د شیدو ځای نیولی شي او که نه؟ په دې برخه کې زه باید دا عرض وکړم چې د مور د شیدو ځای هیڅ شی نشي نیولی، دا یو. خو بیا هم زه دلته یو څو خلاص فرقونه د مور د شیدو د پوډري شیدو تاسو ته ذکر کوم. په اول شکل مثلا د مور شیدې چې دي دا پاکې دي د سینې نه ماشوم ور باندې تغذیه کیږي. خو پوډري شیدې کیدای شي منتن شي، کیدای شي د اوبو کې یا مثلا نور د لوښي کې کیدای شي منتن شي. یو فرق دا شو. دوهم فرق دا دی چې د مور شیدې چې دي دا د میکروب ضد مواد لري چې کله ماشوم ور باندې تغذیه کیږي ماشوم نه مریض کیږي. نو پوډري شیدو کې د میکروب ضد فاکتورونه پکې نشته دي. بل د مور شیدې چې دي هغه ماشومان چې د مور په شیدو باندې تغذیه کیږي د دوی د هوښیارۍ سطحه یا د آیکیو چې ورته وایي دا ډیره لوړه وي چې پوډري شیدو کې دا هیڅ نشته، د آیکیو فاکتور هیڅ پکې شته نه دی. بل د مور شیدې چې دي دا هر وخت آماده دي او مفتې دي. پوډري شیدې چې دي دا آماده هم نه وي او لوړ اقتصاد هم ضرورت لري. یعنی په دو غریبه ټولنه کې څوک چې پوډري شیدو ته هغه کوي هغه د اقتصاد نه کېږي پاتې کېږي. بل د مور شیدې چې دي په کافي اندازه ویټامینونه او اوبه لري، مګر په پوډري شیدو کې بیا دا شی نشته دي. او بل د مور شیدې چې دي په کافي اندازه د A او د C ویټامین لري، مګر په پوډري شیدو کې دا شی نشته دي. نو تجربو همدغه ښودلې ده یا د ژورنالو یا دغه مقالو دغه ښودلې ده هغه ماشومان چې د مور په شیدو باندې تغذیه کیږي د هغوی ذکاوت هم ښه وي، د هغوی صحت هم ښه وي، مریض کیږي هم نه، وجود یې هم ښه وده کو. او د پوډري شیدو باندې چې دي هغه که څه هم کاذب پړسوب ورته پیدا کولی شي. مثلا ماشوم ته خلک داسې فکر کوي چې والا د پوډري شیدې ښې ولګېدلې ماشوم یې چاغ کو، هغه یو کاذب پړسوب دی او وروسته ماشوم په تغذیه باندې اخته کیږي. بل د مور په شیدو کې چې دي د رشد فاکتورونه چې دي دا پکې ډېر زیات وي، په پوډري شیدو کې نشته دي. نو دا د څو ګټې دي د مور فرق د مور او د پوډري شیدو په منځ کې وي چې په ما درته ذکر کړم. ډېره مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب را به شو د وروستۍ پوښتنې په تړاو د یو متخصص ډاکټر په صفت باندې د دې کال د مور د شیدو د نړیوالې ورځې په مناسبت ستاسې پیغام څه دی؟ د مور پیغام دغه دی چې یعنی یوه مور د کوره تر کارځایه پورې دا باید په کافي اندازه آرام چاپیریال ته ضرورت لري چې دوی خپل ماشومان په آرام فضا کې دوی تغذیه کو. یعنی یوه مور که چیرته کور وي که چیرته کارځای وي که هر ځای وي دوی آرام چاپیریال ته ضرورت لري چې ترڅو دوی وکولی شي چې خپل ماشوم ته په آرامۍ سره شیدې ورکړي. که چیرته وي چې دوی خپل ماشومانو ته په آرامۍ سره شیدې ورکړی شي او د زمینه ورته مساعده شي، نو دغه مور چې ده د یوې سالمې ټولنې بنسټ کېښوده. یعنی د سالمې مور نه سالم ماشوم پیدا شوی وي، هغه چې د هغو نه به بالاخره بل سالم ماشوم پیدا کېږي چې همدغه یوې سالمې ټولنې بنسټ یې کېښوده دغه مور. ډېره مننه ډاکټر صاحب چې زموږ بلنه ومنله او په خپرونه کې مو راسره ګډون. تاسو هم مننه، الله د اجر درکړي، خیر وشي.
د وخت ټلویزیون درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه چې تر پای مو ملتیا وکړه او د موږ د دې اونۍ خپرونه مو راسره واورېده. درنو اورېدونکو د دې اونۍ خپرونه مو د شیدو نړیوالې ورځې ته ځانګړې شوې وه. د مور په شیدو کې د تغذیې نړیواله اونۍ د اګست میاشتې له لومړۍ څخه تر 9 یعنې د اسد له 20 تر 26 پورې تړاو لري. په ټوله نړۍ او د هیواد دننه لمانځل کیږي. دا اونیز کمپاین د WHO او یونیسف او عامې روغتیا وزارت په مرسته او ملاتړ د یو مشخص کلني پیغام په لرلو سره په ټوله نړۍ او په خاصه توګه په افغانستان کې لمانځل کیږي. د کورنۍ د غړو ترڅنګ خاوندان هم مکلف دي چې ماشوم ته د مور د شیدو د ورکړې او تغذیې په برخه کې د خپلو میرمنو ملاتړ ترسره کړي. سپارښتنه کوو چې میندې باید تر 6 میاشتو پورې یوازې د مور په شیدو سره خپل ماشوم تغذیه کړي او له 6 میاشتو وروسته د نورو خوړو سربیره شیدو ورکولو تر 2 کلونو یا تر دې ډېرې مودې پورې دوام ورکړي. دا نه یوازې د ماشوم حق دی بلکې ټولنې ته د ښې راتلونکي لپاره مهمه پانګه بلل کیږي. د ماشوم لپاره د مور د شیدو ګټې پوره تغذیه او پرمختیا، ذهني وده او لوړ IQ، د چاقۍ او مزمنو ناروغیو مخنیوی، هاضمې روغتیا او ګټور ویټامینونه، عاطفي نږدېوالی او رواني آرامښت او ګڼې نورې ګټې له ځانه سره لري. درنو لیدونکو دا وه زموږ د دې اونۍ خپرونه. تر بلې او راتلونکې خپرونې مو په پاک رب ذوالجلال سپارم. ښه وخت. د مور په شیدو د تغذیې څخه ملاتړ د یو سالم راتلونکي لپاره پانګونه ده.